که ځمکه ناڅاپه ودرېږي څه به پېښ شي؟ تصور وکړه، ته په عادي ډول روان یې، خلک خپل کارونه کوي، موټرونه چلیږي، مرغان الوځي، خو ناڅاپه یوه داسې پېښه رامنځته سي چې د ټول نړۍ نظام بدل کړي. ښه راغلاست، زه شکیب لبیب یم. نن به موږ د یوه ډېرې عجیبې فرضي موضوع په اړه خبرې وکړو. که ځمکه ناڅاپه ودرېږي څه به وسي؟ موږ هره ورځ پر ځمکه ولاړ یو، خو ډېر خلک نه پوهېږي چې ځمکه همدا اوس د خپل محور پر سر په ډېر لوړ سرعت سره تاویږي. په ځینو سیمو کې دا سرعت زرګونو کیلومتره په ساعت کې رسیږي، خو موږ دا حرکت نه احساسوو ځکه هر څه ورسره یو ځای حرکت کوي. اوس تصور وکړه چې دا حرکت ناڅاپه صفر سي، لومړی به څه پېښ سي؟ هر څه چې پر ځمکه دي، انسانان، موټرونه، ودانۍ، حتی هوا د خپل پخواني حرکت له امله به مخته په ډېر زور وغورځېږي. دا ځکه هر جسم غواړي چې خپل حرکت جاري وساتي. یعنې ته به داسې حس کړې لکه یو ناڅاپي زور چې دې مخته ټېل وهي. موټرونه به له کنټروله ووځي او ډېر شیان به ګډوډ سي. تر ټولو خطرناک څه دي؟ اټموسفیر، یعنې هوا به لا هم د خپل پخواني سرعت له مخې روانه وي. دا به داسې قوي بادونه جوړ کړي چې عادي توپانونه به ورته هیڅ وي. ښارونه، ونې او ډېر جوړښتونه به سخت زیان وویني. سمندرونه به هم آرام پاتې نه سي. اوبه به د خپل حرکت د قوې سره دوام وکړي او لویې څپې او خطرناک سیلابونه به ساحلي سیمې وځپي. که ځمکه ودرېږي د ورځې او شپې نظام به هم ګډوډ سي. ځینې سیمې به ډېر وخت تر لمر لاندې وي او ډېرې ګرمې به سي، او ځینې نورې سیمې به په اوږده تیاره کې یخې پاتې سي. کرنه، ژوند، موسمونه او د انسان عادي ژوند به ډېر سخت اغېزمن سي. خو مهمه خبره دا ده، دا یوازې یو فرضي علمي سناریو ده. په حقیقت کې د ځمکې ناڅاپه درېدل طبیعي نه دي، خو دا سناریو موږ ته یو لوی حقیقت راښیي چې موږ په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې هر څه یې په ډېر دقیق نظام روان دي. د ورځې راتګ، د شپې تګ، موسمونه، جاذبه او حرکت ټول یو حیرانوونکی توازن لري. سبحان الله. نو بل ځل چې لمر وځلیږي، شپه راسي یا باد وچلیږي، لږ فکر وکړه چې دا نظام څومره دقیق او حیرانوونکی دی. که غواړې د نورو ساینسي حقایقو به خبره اوسې، نو موږ در سره تعقیب کړه. ډېره مننه.